حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې سړی په تالاب یا په یو نهر کې یا په یو ډیم کې لمبیږي، بغیر اختیاره د ده څه اوبه تیرې سي، نو آیا په دې سره روژه ماته ده او که نه ده؟ که ماته ده نو کفاره به نسته او که نسته؟ محترمینو، په روژې مبارکې په میاشته کې باید سړی په تالاب یا په ډیم یا په یو نهر کې نه ولمبیږي، ځکه زیاته خطره دا وي چې د ده څه اوبه تیرې سي. داسې په لوړ شي کې چې ته په هغه کې ډوبېږې، په داسې ځای کې مه لمبېږې. البته که چیرې داسې په یو باټلي یا په یو ګډوه باندې یا په یو بله لوټه باندې پر ځان اوبه واچوي نو مشکل نه لري. خو به هرحال پاتې شوه مسله چې که اوبه ځینې تېرې سوې په غلطي کې نو روژه ماته ده او که نه ده. محترمینو، که چیرې اوبه ځینې تېرې سوې په غلطي کې، د ده اراده د روژې د ماتولو نه ده، په غلطي کې ځینې تېرې سوې، نو دغه روژه ماته سوه، کفاره باندې نسته، بس صرف قضا باندې لازمه ده. د هغه روژه دې راوګرځوي، یو شپېته روژې نه دي باندې لازمه. په حواله سره د فتاوی علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 202، دغه رنګه نهر الفائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 16، در مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 401. کفاره خو په هغه وخت کې پر سړی باندې لازمیږي چې سړی په قصدن په اراده سره روژه ماته کړي. دا که چیرې داسې په خطا کې د ده څه وڅښلې نو روژه ماته سوله، قضا باندې سته، کفاره باندې نسته، او د هغه روژه به برته بیا دی در ماښامه رسوي، ځکه امساک بیا پر ده باندې لازمه دی. دی به در ماښامه بیا خوراک څښاک نور نه کوي. والسلام.